پر سر دې تاو د هراتۍ توره لونګۍ د کندهار زلمیه ته به راځې ته مې په خوب لیدلې قدرمنو لیدونکو په سلامونو او شو پیرزویونو مو هرکلی کوم تاولا زر یمه یو ځل بیا په کندهار کې د کاروان صاحب بیت مو راسره واورېدی خبره د لونګۍ یا پګړۍ پکښې روانه ده د نن دغه ښایسته خپرونه مو لونګۍ یا پګړۍ ته ځانګړې کړې ده راسره اوسئ ځو د لونګۍ پیر او پلور ګورو په کندهار کې بیا ځو تر ولسوالۍ پورې یا تر ښاره پورې خلک پوښتو د لونګۍ یا پګړۍ اړوند د هغوی نظرونه اخلو او ستاسو سره یې شریکوو بل ځای کې شاعر وایي د شملو وطن ته راسه چې شملې درته پر سر کړو ته رڼا د ستورو راوړه موږ به وینې د زړه در کړو یا هم په ټپو کې وایي چې تر دا کږه بګړۍ دې جار سم تړلې تا ده په خیال زه در سره ځمه راسره اوسئ انشاءالله ډېره خوندوره خپرونه به یې راځئ چې ورسو لیدونکو راغلی یم ډنډ ولسوالۍ لوی کاریزک ته له یو فعال ځوان سره خبرې کوو سلامونه اریان صاحب محترم هیله در ښه به یې او ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکوئ که د لونګۍ اړوند راته ووایې د څه وخت څه لونګۍ تړې او ولې یې تړې مننه زر صاحب په خیر راسئ صحتونه برابر جي دا جو کې خوشحاله اوسئ دغه د لونګۍ خو نو بیخي د ډېر وخت زه تړم انشاءالله یو دا 10 کاله به کېږي او لونګۍ زما خپله خوښ هم ده بلکل نو دا زموږ د کندهاریانو یو دود هم دی او نبوي سنت هم ډېره مننه ما دغه پوښتنې ته راتللم لونګۍ دود او کلتور دی او که سټایل و پیشن څخه تړل یار زر صاحب دود او کلتور دی لونګۍ نه د سټایله سره نه کېږي خلک یې زیات د سټایله سم تړي ځوانان یې اوس مثلا د پخوا په پرتله لونګۍ کمې استعمالوي څه ویل ورته لري یا وجه چیش کېدلی سي ولې د پخوا په رقم ډېرې نه کارېږي د ځوانانو په حساب ولا زر صاحب داسې پوښتنه چې وکړه نو اوس څه درته وایي د اوس ځوانان خو چې جي دا د لونګۍ سره هېڅ رابطه نه لري بالخصوص د رخچینې سره لا نه لري لونګۍ خو لالته پرېږدي اوس په یو جامه کې یا په یو مسجد کې چې موږ تاسو لمونځونه کوو چې ورسې زیات ځوانان لږ سر ولاړي دغه لا نه کوي چې یو رخچینه را په جیب کې ګرځي نو د لونګۍ سره باید رابطه پیدا کړي ځوان نسل ته بس دا پیغام لرو چې باید دی د لونګۍ سره رابطه پیدا بالخصوص د کندهار د خلکو خو دا بیخي دود دی کندهاریان پر دا لونګۍ پېژندل کېږي زر صاحب محترم دا لونګۍ نو دغه دپاره ده نو بس چې موږ د پلارو د نیکه دود هم دی دا او بل نبوي سنت هم دی باید په دا خاطر یې وته د لونګۍ د طرزو په اړه که راته ووایه د ټوله کندهار یا د افغانستان طرزونه یو رقم دي جلا دي ستا څو رقم طرزونه لیدلي دي ولا چې زر صاحب لونګۍ خو نو څو طرزه لري موږ خپله په کندهار کې له څو طرزه خلک تړي بلکل خو اصلا کې کندهاریان چې جي دغه یو رقم لونګۍ تړي لکه دا ما چې تړلې ده دغه خامخا ورکوي نه کندهار خلک او د چمن خلک خو نو معنا ده یا د بولدک خلک چې جي هغه بیا هغه دغه کیلو درزن یو هغه بیا دا رقم یې تړي نو ارغنداو خلک یې بیا جلا تړي زموږ ته د ارغنداو په ولسوالۍ کې هم لا فرق شته ارغنداو خلک یې بیا جلا تړي نو دا فرق په پښې کې دي خامخا نو زه خپله دا رقم تړم ډېره مننه ځینې لونګۍ مثلا وایي په تیلو پرېولل کېږي ځینې په اوبو پرېولل کېږي اوله چې زر صاحب په لونګۍ خو نو ډېر فرق شته ښه لونګۍ په 3000 افغانۍ په 3500 افغانۍ ده او د هغه لا لاندې په 800 په 900 نو راسه د خیر سره بیا په 2500 افغانۍ هم شته نو لونګۍ کې بیا فرق دی ته اکثره وخت کومه لونګۍ کارې ولا کور ودان زما د یارانو د انډیوالانو زیات د لونګۍ دوکانونه کوي بس کور ودان ما نازوي بس په لونګۍ کې ښه لونګۍ راکوي بس هغه 3500 افغانۍ والا هم هغه 3000 افغانۍ بس کور ودان نو حتما به په تحفه کې راکوي په پیسو نه راکوي یا ومنځ به په پټرول نه پوهېږم کېږي کې په تیلې خاک پرېولنګ یې سم زه خلاص یم په پټرولو پرېولی کېږي بیا دوی وایي معنا که خیره نه سوله بر موږ پرې رسوه به راسته د پرېولنګ سره خلاص خولۍ د پریس و د هغه خولۍ نه په سر ښه و یا پریس خولۍ و د دې هغه سره شوق نه لرم بلکل ډېره زیاته مننه که عمومي کوم پیغام لرې ځوانانو ته یا ټولو لیدونکو ته مهرباني
بس نو ځوانانو ته دغه پیغام دی چې باید موږ تاسو د خپل د کندهار کلتور او عنعنات باید راپورته کړو نه. بالکل لونګۍ چې باید ویې تړي بالکل او بل خپله جامه باید داسې کړي چې کندهارۍ وپېژندل شي. بالکل. خو لنډه ده. بالکل. تا خپل د پلار د لنګوټې یا د لونګۍ طرز په یاد دی؟ هغه کومه لنګوټه تړل او څه رقم یې تړل؟ و زموږ قبلګاه صاحب چې و زر صاحب محترم هغه پاج تړي، سپین پاج و. هغه چې و هغه رقم یې نسم تړلی. هغه ډېر 7 متره به و نه، ډېر غټ و. زما پلار خپله داسې غټ سړی و. بالکل. هغه بس 7 متره و. هغه پاج تړي. هغه لونګۍ خپله نه تړي. په خپل ژوند ما نه دي پاج د لونګۍ تړلی او ورونه مې بیا لونګۍ تړي. ښه. څو ورونه مو لونګۍ تړي تر تا پورې؟ در ما پورې 3. ماشاءالله. بل چې دی هغه کشر دی، یو خو نو نسته په دې دنیا کې. هغه خو نو عمومي تړل هغه ګسره. او پلار مو پاج تړي؟ و هغه هم پاج تړي. ډېره مننه ژوندی اوسه. شکر، مننه. الله پاک مو خوشحاله به. اچال صاحب محترم، ول خو ستړي مه سئ، په خیر راغلاست. که راته ووایاست چې د لونګۍ اړوند راته ووایاست پخوا د لونګۍ حیثیت یا قدر و دغه څنګه و او اوس څنګه دی؟ خدای مو راوله زر صاحب جوړ تازه په خیر. پخوا هم لونګۍ یا لنګوټه یا پګړۍ تړل کېدله، اوس هم تړل کېږي. یو وخت داسې و چې د لویه سره که ووایو زموږ ملي رهبرانو لکه حاجي میرویس خان نیکه، لوی احمدشاه بابا، د هغه څخه راوروسته نور زموږ د افغانستان واکمنان هغوی پګړۍ تړلې چې د هغه څخه تر مخه د غزنویانو د غوریانو په شپو کې هم زموږ رهبرانو بګړیانې تړلې. بګړۍ په اصل کې سنت طریقه هم ده چې په هغه خاطر او په دې خاطر یې هم موږ ډېره تړو چې کله د زموږ هېواد ته یو شی راسي او هغه اسلامي اړخ هم ولري، نو هغه بیا ډېرې ژورې ریښې کوي. نو خلکو ډېره هڅه او کوښښ وکړه چې بګړۍ وتړي، بګړۍ وساتي. بګړۍ د ویاړ، افتخار او عزت نښه ده، د پت نښه ده. په پښتنو کې داسې یو دود و کلتور هم دی. خدای مه کړه که چیرې یو ټیټ څه پېښ شي، بیا وایي زما لنګوټه یې پر مځکه راوغورځول، زما شمله یې راټیټه کړل، زما ږیره یې راوخریل. ځینې داسې الفاظ هم کارېږي. نو شمله، لنګوټه، لونګۍ د ویاړ، افتخار او درنښت نښه ده په افغانانو کې، په پښتنو کې په خاص ډول. ډېره مننه. لونګۍ د دود او کلتور په رقم استعمالېدله یا استعمالیږي که د عزت نښه هم بلل کېدلی شي؟ اریایان چې په دې سیمه کې ډېر پخوا واکمن وو، هغوی چې به کله الکوان بې بلوغ ته ورسېدل، بیا د دې سره سم بیا دوی ته د ویاړ په خاطر، د غټوالي په خاطر، د نارینه توب په خاطر، د همت او مېړانې په خاطر بیا بګړۍ ور پر سر کړل. همداسې موږ د اسلام خبره وکړه چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم تړله، اصحابو کرامو هم تړله. بیا چې کله اسلام دلته نور هم قوي و مضبوط سو، بیا له هغه هم موږ د بګړیو، د لنګوټیو، د لونګۍ تړل درلودله، خو نور مو هم قوي کړل. دا اوس هم زموږ اکثره قومي مشران، کلیوال خلک، په ښارونو کې خلک، ملا امامان، پخوا به ملا امامانو یو ډول شنې لونګۍ چې هغه هراتۍ لونګۍ وې، دغه هراتۍ لونګۍ چې د نخ څخه به جوړې سوي وې، دغه یې به تړلې، خو اوس هم تړل کېږي. په دې وروستیو کې بیا ډېرې د ګاونډیو هېوادونو څخه د ورېښمو هغې لونګۍ چې ډېرې لوکس لونګۍ یې په بله اصطلاح به وایم چې غفور لونګۍ یې بولي، دا لونګیانې راغلې. اوس هم ډېری خلک پر سر کوي، لونګۍ تړي او په هغه باندې د ویاړ، افتخار او درناوي احساس کوي یو څوک. لونګۍ لونګۍ په عام وختونو کې خلکو ډېرې استعمالولې یا عمومي استعمالېدلې، که په ځینو مراسمو کې علیحده دې ته پام کې دی؟ ولا یو وخت داسې و چې د بګړۍ وخت و هر چا به تړل، لوی هم تړل، کوچني هم تړل. که به یو زده کوونکی و، طالب العلم و، هغه مدرسې و، مکتب، دا ته هم تړله. په پښتنو کې یا زموږ د لوی کندهار په خلکو کې خورا مرواجه وه. اوس هم په کلیوالو سیمو کې زموږ ډېری خلک چې عاقل و بالغ لا نه وي، د الکوان یې هغوی ته یې هم ورتړي، لویان یې هم تړي، مشران یې هم تړي. یعنې دا یو ډول عار ګڼي چې دی لڅ سر روان یې،
یا خولۍ پر سر دی که هر رقم کار وي تاسې یې زما لنګوټه راکړئ نو بیا لنګوټه تر سر تاو کړي بس په هغه کار پسې ووځي که یخ وي که ګرمي وي. نو د هغه څخه وروسته بیا کرار دا د یو مضبوطه دود او کلتور په رقم په خلکو کې مروج شوی او پاته شوی ده. ځوانانو ته څه پیغام لري د لونګۍ اړوند؟ په تېره پوښتنه کې دغه یوه موضوع هم لږ تاسې اشاره ورته وکړه خو زما هېره شوه. اوس هم چې موږ ودونه یې په خاص ډول په کندهار کې نکاح یې د نکاح مراسم یې زوم که لونګۍ تړي که نه تړي خو په دغه ورځ خسر یا خسرګنۍ لونګۍ ورکړي بیا ملا صاحب چې کله نکاح وتړله نو بیا وایي بسم الله الله اکبر راځه زوم را مخته کړي لونګۍ تر سر ورتاو کړي کله کله ټوله لونګۍ ور وتړي کله کله یو دوه درې واله د سنت په خاطر د سنت نکاح په خاطر او د هغه سیمه ییز دود و کلتور په خاطر یو دوه درې واله ور وتړي نور نو بیا ور پرېږدي بیا که د خپله تړلی سوی او که یو زر غوندې ملګری ورسره بیا هغه ورته ور وتړي. ځوانانو ته څه پیغام لري د لونګۍ اړوند؟ لونګۍ زموږ سیمه ییز دود دی. په خاص ډول کندهار کې ځینې ملګري او دوستان شته په ودونو کې به یې تړل په جشنونو کې به یې تړل په ځینو مراسمو کې به یې تړل. ډېر کله زموږ په ملګرو کې داسې هم پیښه شوې ده چې د یوه ملګري واده به و نو بیا به یې ټولو ته ویله چې پلانۍ رقم لونګۍ او پلانۍ رقم کالي یعنې زه داسې عکسونه و تصویرونه یې لرم تر اوسه بیا به موږ وویله چې پلانۍ رقم لونګۍ یعنې داسې وخت هم راغلی چې 14 لونګۍ مو په یوه رنګ د یوه دوکاندار څخه اخیستې دي نو بیا به یې ښه خوند کوه خپل کنداریتوب و خپل سیمه ییز کلتور به مو هم ساتلی و او بګړۍ خو نو ښه خوند کوي. اوس چې ما پر سر کړې ده داسې د ویاړ و د غټوالي احساس کوم. ډېره زیاته مننه. خیر راغلمه د کندهار نوی سړک نایدو چوک ته څیرمه اعتماد سینټر ته دلته د احسان صاحب سره ناست یم. اوس به تاسو ته قسم لونګۍ د ښکاره کړو. لومړی خو ډېره مننه احسان صاحب چې وخت مو راکړئ او ملګرو ته اول ځان په اړه او بیا د ځای په اړه ورته ووایه وروسته تر هغه بیا لونګۍ وګورو. ستاسو څخه مننه کوو چې تر موږ پورې راغلي یاست. یو جان مننه. نصیب الله احسان یم د اعتماد سینټر یو تن مسؤل د دې د لونګۍ او د خولۍ مسؤلیت چې دی هغه زما څخه دی. ډېره مننه. نن مو د موضوع یا خپرونه چې د لونګۍ ته ځانګړې کړې ده د لونګۍ په اړه اول راته ووایه چې په پښتنو کې څه حیثیت لري لونګۍ؟ لونګۍ چې د پښتنو کې د یو قدر او د عزت حیثیت لري. کوم څوک چې لونګۍ تړي هغه ته ډېر په قدر کتل کېږي د مشر او لونګۍ زیات وخت چې دی په پښتني سیمو کې مثلا داسې د جرګو مرکو او ودو داسې د غټو مېلمستیا په وخت کې زیات وخت تړل کېږي او مشران او درانه خلک چې دی هغه عام خاص عموما یې هغه تړي. بلکل. که داسې په لنډو کې لیدونکو ته ښکاره کړو چې اندازاً څو قسمه لونګۍ دلته ستاسې سره شته؟ لونګۍ دلته زموږ سره تقریبا قسمونه خو نو ډېر دي. خالي که پر جوړ درته وغږېږم په 2 جوړه کې شته. یو د لاس په جوړ کې چې موږ کړۍ ورته وایو یا کڼۍ پخوا زموږ تاسې په سیمو کې جوړېدلې بعضې شیان په جوړېدله او په کڼۍ کې جوړ لرو یو د ماشین جوړ دی. ښه د هغه 2 رقمه راځي یو لاسي دی یو د ماشین جوړ دی. لاسي جوړ ته یې کڼۍ وایي کڼۍ والا ورته وایي یا د کڼۍ جوړ ورته وایي. اخوا ته کړۍ ورته وایي چې مجران یو څه دلته کړۍ ورته وایي. ښه ډېر ښه. بغل ته دي ماشاءالله ښه ډېر لونګۍ پرتې دي. ما اورېدلي یو قسم لونګۍ د خلک یې په تیلو مینځي ځینې په اوبو مینځي. د دې دغه وجه دغه چې دا دی کوم چې په تیلو پرېولل کېږي هغه خالصه ورېښم دی. ښه ورېښم چې دی ورېښم د چینا سره راځي او د روسیې سره راځي. دا بیا د دې څه جوړېږي هغه چینا والا چې دی نو ښه ورېښم دی روسیې والا هم دغه دی او په اوبو چې پرېولل کېږي هغه د دغه څه دی پولیسټر و سلک سره میکس کېږي. ته څو دانې راښکاره کړه د ځوانانو دا راښکاره کړه د سپین ږیرو انتخابونه د مشرانو خلکو دپاره چې نه دی چې مشران خلک یې تړي دغه ساده لونګۍ تړي په دې کې نو رنګونه بیا تور و رنګه و داسې شته. دغه مثلا دا په اول دا څه نومېږي؟ خالد لونګۍ دی اول ورېښم اول ورېښم خالد لونګۍ. موږ خو چې اورېدلي وې د کوچنیوالي څه یوازې مغفور لونګۍ اورېدلي مغفور لونګۍ. اوس هم دلته دا چې وګورې دغه اوس کډې والا لونګۍ ده لا
دا په لاس چې جوړه سوې دغه ده. د دې د دغه فرق دغه دی چې دغه چې دی دغه لونګۍ په ګور داسې لږ نازکه ده او دغه د لاس جوړ چې ده دا لس ډبله ده او دغه چې ته اوس دغه په ګور دا یعنې دغه ماشین والا ده دا لاس والا ده؟ هو دا لاس والا. نو لیدونکو دا خو فکر نه کوم چې بغیر د احسان صاحب څخه دې بل څوک وپېژني. هېڅ دلته په لاسو په کار کې خو موږ ته ما ته البته فرق نه معلومیږي. د دوی بیا په قیمتو کې ډېر فرق راځي؟ قیمتو کې داسې لږ فرق دی، ډېر فرق یې نشته. وګوره دغه شي ده دا د ځوانانو ډیزاین ده. مثلا په دې کې نو ډیزاینونه موږ نوي نوي ډیزاینونه ورکوو چې هر کوم ډیزاین دلته د ځوانانو خوښ شي هغه بیا موږ ورکړو بیا جوړېږي. اوس یو لاسي غاړي یو کمپیوټري غاړي د هغوی خو په قیمت کې تقریبا 8 چنده فرق او نو احسان صاحب د دې په قیمت کې هغونه فرق نه راځي؟ هغونه فرق نه راځي، قیمت کې لږ فرق راځي، په جوړ کې بیا په کوالټي کې بیا فرق کوي. اوس مثلا په دا کې ورېښم چې کم سي یا میکس پلیسټر ورسره زیات سي بیا نرخ راکښته کېږي. تقریبا لونګۍ زموږ سره چې دی د 600 انسۍ بیا تر په 15-14 کې، د 600 انسۍ بیا تر 3000 د 15-14 باندې سر نه خلاص 15 غازه چې دی اوږدوالی دی 14 ګیرې چې دی هغه برد. دا لونګۍ چې دی دغسې کتل کېږي په ګور دا د دې برد سو دا تقریبا 1 متر. دا زما لونګۍ چې دی دغه ښو لونګۍ څه ده انشاءالله. دا غټه ده 14 ګیرې 15 غازه 14 غاز دی که متر؟ متر وي، پوخ متر 15 متره. دا چې دی 15 متره 14 ګیرې دي. دې کې نو بیا ډیزاینونه بیا مختلف شته. نو یعنې دغه څه داسې معلومیږي ستا د خبرو چې در 15 متره و 14 ګیرې کم و زیات هم یعنې راځي؟ زیات راځي، ښه زیات راځي، کم هم راځي. اوس بیا 15 متره 14 ګیرې راځي چې هغه کې څو بعض خلک کوچنۍ لونګۍ تړي هغه دپاره بیا کوچنۍ او که څوک غټې لونګۍ تړي اوس زموږ د سیمې د هلمند د سیمې خلک چې دي هغه دغه تړي 6 غازه 18 ګیرې. دا نورې څو 15-14 زموږ د کندهار د سیمې دپاره دي. بیا 14 هم راځي، 18 هم راځي. یعنې 1 متر فرق اضافه ډېر غټ فرق دی. فرق چې دی هغه نو بیا زموږ د هلمند د سیمې خلک چې دي هغه بیا دغه تړي. بلکل بلکل. دغه کې اوس زه نور ورک سولم دا ګرده ماشین والا معلومیږي؟ یا دغه چې ده دا هم لاسي ده؟ دا 2 لاسیانې دي. دا خو ده د دې رنګ هم ډېر ښایسته رنګ و هغه رنګ چې دی ښه رنګ دی. دې ته کوم رنګ وایاست؟ دغه یاقوتي رنګ دی، ښه رنګ دی. او پاتې شو لیدونکو دا ډېر ښایسته رنګ او ډېر ښه ډیزاین او خورا لاسي جوړ. په دې کې خو نو لکه دغه په مردانه ټوکر چې موږ رانیسو کالي چې رانیسو یو میکس کاټن یو پیور کاټن یو خو نو بیا دا پولیسټر دی. په دې کې مثلا خالص ورېښم راځي، میکس راځي او نور دغه راځي پکښې؟ خالص ورېښم راځي، بیا په فیصدي هم راځي. مثلا 50% ورېښم دی، 50% ورېښم دی، یا مخله ورېښم نه وي کې داسې هم راځي. نه هغه د کالو د ټوکر رقم پولیسټر ته ولاړله. په پولیسټر کې بیا ښه پولیسټر، کمزوري پولیسټر، بیا د رنګ دغه بلکل بلکل کوالټي ده چې هر څه کم و بلابود کې راولي هغونه نرخ پورته کېږي، کښته کېږي. بلکل که 100% سي 100% شی خو نه بیا دا دی بیا به یوازې په تیلو پرېولې هغه د اوبو څخه ډېر باد وړي خرابېږي. استعمالیږي کومې ډېرې؟ مثلا دغه پولیسټر یې ډېر استعمالیږي که دا دغه ورېښم یې ډېر استعمالیږي؟ ورېښم چې دی هغه زیات خلک شوقیان خلک چې دي هغه ورېښم. د پخوا او د اوس فرق یې څه شته؟ مثلا پخوا خلکو پخوا ډېرې خرڅېدلې یا استعمالېدلې که اوس؟ اوس کې خلک چې دي د لونګۍ شوق ډېر ورسره پیدا سوی دی. ډېر خلک هغه چې دی لونګۍ تړي. اوس د کابل خواته خواته هم ډېرې بلکل. اوس دغه زموږ ته مشران که وګورو هغه خو یاد لکه تا چې یادونه وکړله عموما یې تړي او ځوانان یې مثلا په یو شادي و په یو مراسمو کې تړي. اوس زه داسې فکر کوم چې ځینې ځوانان هم دې فیلډ ته یا دغه ته راوښتي دي چې عموما یې لونګۍ تړي خوښوي. اوس زیاتره ځوانان یې د شوق لپاره تړي لونګۍ.
لونګۍ چې دی زموږ ته ما تا ته وویله داسې د عزت و د هغه شی دی چې کوم چا تړلی هغه ته خلک سنګین سړی دغه معلومیږي. او بالکل یا سنت طریقه هم لري. بالکل ډېره مننه. دا خو چې هر یوه ګورې بله د سړي څه یېره شي. ته څه نور رنګونه راواخله ښه ښه داسې د ځوانانو رنګونه البته خبره لونګۍ دی چې لکه عطر او بالکل چې یوه دې وکتله بلې ته دې هوا کېږي. د ترزو په اړه څه وایه؟ ترزونه څه ترزونه تړل کېږي؟ کوم ترزونه خلک خوښوي؟ ترزونه رقم تړل کېږي. اوس هرې سیمې ته جلا جلا طرز لري. اوس که درته ووایم دا ما چې تړلې ده دا زما طرز لونګۍ چې ده دا زموږ د بولدک د سیمې د تخته پل چې ورتېر سې در تور پتل چې واوړې باره نو بیا دغه طرز تړل کېږي رښتیا هم. او بیا چې دی ودې خواته چې دی دغه ستا طرز چې دی تقریبا دا د کلاته سیمې دی. او بالکل بیا د ښار کې هم بعضې خلک رقم طرزونه ښه ښه شوقیان خلک دي هر یو خپل طرز لري. بالکل ځینې طرزونه داسې وي مثلا د جنوبي پښتونخوا ته که ولاړ سو په کوټه کې یو طرز و هغه ته تعدین کټ ویله یا تعدین طرز یې ورته ویله. په کندهار کې بیدلا جان طرز ورته وایي. داسې ګول دغه او بالکل نو هغه چې دي رښتیا هم هر سړی هغسې تړلی هم نشي. شوق دی یار یو په شوق وتړي ځان ته خپل سټایل لري. که وګورو زموږ داسې د ښار خلک او د ارغنداو خلک لا په سټایل کې فرق سره کوي. د پنجبایي و مثلا د ښار خلک لونګۍ کې فرق سره لري. داسې بعضې خلک بیا شوقیان خلک راځي هغه ځان ته یو سټایل جوړ کړي هغه سره بیا هغه سټایل ښه خوند وکړي. ځینو دلته هغه دغه ورکړي چارپل یې ورکړي د ملکانو د خانانو بالکل چارپل دی هغه نو زیات موږ ته د سیمې دغه خلک یې وس کوي مثلا د کوچیانو خلک ښه وایي کوچیانو طرز بیا ځان ته طرز دی هغه دا چارخول دی سپک چارخول ورکوي بیا چې یو ملکې د غاړې ځینې خلک مثلا شمله ډېره اوږده ورکوي. زه خپله داسې چې ودرېږم دغه لاس تر کومه ځای رسېږي شمله تر هغه ځای. ځینې خلک یې مثلا داسې لنډه شمله ورکوي. ځینې بیا پخواني پایلوچان یا مثلا هغه کلک دغه خلک چې به بلل د هغو بیا شملې اوږدې وې تر زنګانه پورې. شملې به اوږدې ولې بعضې خلک شملې اوږدې خوښوي بعضې کوچنۍ خوښوي. بالکل دا هر چا خپل میانه چې دی دا کوم چې تا وویله در لاسه پورې نو بالا شمله چې ده هغه مناسب دغه خیر اوسې. دغه را ښکاره که داسې په هغه د ارزان دغه کې را ښکاره که په ارزانه لونګۍ کې قیمتو کې و په ارزانه لونګۍ کې خو ورته ګوره اوس داسې راغلي دي اوس دا مثلا کاغذ یې یو دی سره مګر په نقش بیا ډېر فرق کوي. دغه سره هغه ول چې ما تا ته کوم اوله خالد در ښکاره کړله ما هم اوس د هغه ویل چې پر دې هم خالد نوشته دی او پر دې هم نوشته دی. دغه چې ده اوله اورجینل ده دغه بیا میکس ده دغه کې یعنې لیدونکو که زه اوس ورته ودرېږم زه د دې دغه فرق نه شم کولی خو کوم خلک چې بیا عمومي تړي هغو ته بیا معلومیږي مثلا دوکاندار ته معلومیږي او عمومي چې استعمالوي هغه ته معلومیږي. بالکل په دغه کې مثلا په دغه کې موږ د 6,500 تر 800 پورې لرو. تر 800 غنو پورې لرو. او هغه چې په میکس کې میکس کې مثلا پولیسټر راځي ګولا او دا هر څه راځي. بالکل او په دغه کې بیا ارزانه تر څو پورې لري ورېښم کې ګرانو خو تا ویل تر 2,000 پورې تقریبا 2300 مثلا دغه چې ده ورېښم اوله چې ده په 3,000 ده او پاتې دغه بله چې ده هغه لاسي جوړه په 2,000 ده. بیا نو په ارزانه مال په ورېښم کې په څو درته 2,000 کښته موږ نه لرو. ښه ولې هغه موږ دغه اولې لونګۍ راوړو اول خو نو هغه بیا دا به نو خپل خلک یې د دې د معلومې چې مثلا دغه بعضې مشران بیا رانیسي مشران خلک یې رانیسي چې کوم خلک چې پوهېږي بالکل هغه نو بیا انشاءالله ورسره ولاد دي بیا هغو ته معلومېږي. بالکل دا موږ زه د لونګۍ صاحب ډېره ښه خاطره لرم. تېر اختر چې تللو کابل ته په لاره کې زابل کې یو ملګري سره مو ناشته وکړه د سهار ول خامخا به راځئ نو ناشته مو وکړله ول راځئ بازار ته چې ووتو ما ورته ویل یو دوې لونګۍ رانیسو. لونګۍ ما داسې فکر کوئ ما د دغې یوې فکر ته کوئ چې په داسې رایټو به یې ګرده
نو 2 دانې چې مو خوښې کړلې ومو تړلې دوکاندار ته چې مو وویل چې څو کېږي ول 3,500 افغانۍ کېږي ستاسې دپاره د دواړو ته بیخي بس خبرې نیولې ومه نه سوی پښیمانه کېدلی خو کور یې د دغه ملګري ودان هغه کسه مو اخیستې ول بس تاسې خلاص یاست ما او دوکاندار سره پرېږدئ دوی سره شناخته وه نو خیر موږ پیسې نه دي ورکړې زه ډېر حیران یم چې په 15,000-16,000 لونګۍ نو هغه چې اوس وګورم دا دی تغیرات شته بالکل په کوالټۍ په دغه سره چې دی کوم کیفیت چې دی هغه ته بالکل نرخ یې تغیر کوي دغه د تیل والا چې په اوبو پرېولې ډېر فرق کوي خرابوي هغه بیا په اوبو خرابېږي دا ورېښم دی ورېښم چې دی هغه د اوبو سره ډېر بدل دی ولې دا چې په تیلو پورې په اوبو پرېولی شي دا باره داسې داسې ډېر نرم شي پستې شي دا کوم چمک و شوخوالي چې دی هغه بره ولاړ شي ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه او یو شي ته پام سو دا کومه لونګۍ چې تا تړلې ده د دې هم په رنګ کې د نورو سره فرق دی هم په ډیزاین کې نو خلک کوشش کوي چې ښه شی ګراهک ته ورکړي او تا زما په خیال در ټولو خوندور شی د خپله در سر تاو کړی د تړلې ده کوالټي کې چې دی په کوم په کیفیت د لحاظه چې دی دا ګرده د لاسي جوړ دی کډي والا دی دغه د ګراهک رقم جوړه ده خالي دا ډیزاین چې دی ډیزاین کله نوی ډیزاین چې دی موږ 2-3 جوړې کړو نو بیا سمپل رقم یې راوړی رقم یې جوړ کړو او هغه اول نوی ډیزاین یې وارې استعمال کړو چې وروره ښه خوند کوي بیا د ګراهک دپاره هم راوغواړو یو دانه که اضافه یې هغه بیا داسې شوقي ګراهک راباندې پېښ شي بیا هغه ته ورکړو هغه اول 2 دانې و 3 دانې اوس د دغه نورې دغه څه مال راوړې د دې د انشاءالله کسته در سره د دې ډیزاین هغې مې راوړې ولې په د اختر کې مې هغه کړې خرڅ کړې انشاءالله لوی اختر ته نیم نور مالونه راځي د خیر لوی اختر ته به بیا راسو انشاءالله نوي نوي ډیزاینونه او د خولۍ اړوند به بیا د لید نصیب الله سره انشاءالله تعالی غږیږو ښې ښې خولۍ په خولیو کې تر ټولو ښه خولۍ مثلا کومې خولۍ دي دغه جمالۍ دي یا مچلۍ دي په دغه کې راځي په د مچلۍ خولۍ نه دي دغه سپینې خولۍ دا ګلابتون والا دغه چې دی په دې کې هغه ګرانې په هغه کې دي مثلا ډېر هغه ډېر لوړ ریټو پورې ځي د دې چې کوم کار یې سمیږي هغونه نرخ پورته کېږي او پاتې څو په دا نورو کې چې دی په دا بیا یعقوبۍ ښه یعقوبۍ دغه د ون څه چې جوړي د جګې څه جوړي وه هغونه څرنګه جوړي دي هغه ښې خولۍ دي اوس بیا په دې کې زرداري خولۍ راغلي دي نازکې دي هغه هم په ډیزاینو کې دي ښې خولۍ دي بعضې خلک چې ویښتان یې ښکېږي یا د ویښتان یې کمزوري د هغو دپاره بیا هسې ډېره زیاته مننه لیدونکو ستاسو څخه هم نړۍ مننه چې دا وخت راسره واست احسان صاحب کور ودان چې د لونګۍ اړوند معلومات یې راکړله ښې ښې لونګۍ یې راښکاره کړلې ښه نوي ډیزاینونه نوي رنګونه نو تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسې هم پر خدای سپارم موږ هم د خدای په امان زرچنار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د ملګرو سره شریک کړئ او احسان صاحب یو وارې بیا ډېره ډېره مننه ستاسو څخه هم ډېره مننه زر صاحب چې رالاست تکلیف مې وکړ ته موږ راورسېداست او ستاسو د ټیمه څخه مننه د زرچنار یوټیوب چینل د ټیمه څخه ډېره ډېره مننه جوړ اوسئ بس خدای مو وساته خیر اوسئ مننه